د نن ورځې مهم خبرونه. عصمت قانع د طالبانو په حاکمیت کې مشاعرو ولسي رنګ بایللی دی. بلخوا چمن پرلت دواړه غاړې خلک مشکل کې دي، خو کابل او کندهار غږ نه وباسي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. دوستانو پوره حل سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. شاعر او لیکوال عصمت قانع د نارنج ګل مشاعرې ته په اشارې وایي چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان کې مشاعرو ولسي رنګ بایللی دی. ښاغلي قانع یوې مرکه کې همدارنګه زیاته کړې چې طالبان په خپلو ترانو کې د منګل، نغمې، احمد ولي او هنګامې په څیر د سندرغاړو له کمپوزونه کار اخلي. د راپورونو له مخې د هیواد ډیرو ولایتونو کې مروجي مشاعرې اوس یا نه ترسره کیږي او که ترسره هم شي اشعار باید د طالبانو له ارزونې وروسته وویل شي. بلخوا پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې سیستم جبري کولو خلاف د چمن پرلت 6 میاشتې نشو، خو له کابل او کندهار څخه غږ نه خیږي. ځایي اوسیدونکي وایي طالبان د سیاسي مانور په توګه کله ناکله د ډیورنډ کرښې په اړه څرګندونې کوي، خو په سپین بولدک کې پر پاسپورټونو د ټاپو وهلو دفتر پرانیستی ساتلی دی. چمن پرلت دقیق د هماغې ادعایې لپاره راوتلی چې طالبان یې هم ادعا کوي، خو په عمل تر اوسه نه له کابله غږ خیږي او نه هم له کندهاره. دوستانو دا وې د نورې شمتو کلي خبرونه، تر بیا ښې چارې، ښه وخت.